نو حسد خطرناک گناه درونو. ابو جهل کې څه چلو؟ دی حاسدو، ډېر لوی حسد و د حضور پاک سره. نبی علیہ السلام مبارک به د شپې د قرآن شریف تلاوت کو. د کورونو دیوالونه خو به داسې نو لکه زمونږ په شان غټ غټ، او نه د پردې دا رواج و هغه زمانه کې د پردې د احکامات هم نو نازل. نو چې حضور پاک به تلاوت کو نو بار به خلق اورېده. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې د قرآن شریف تلاوتي او بیا د نبی علیہ السلام د مبارک خولې نه چې هغې کې خوند به زو نو. د خلکو مخکې به دا مشران کافران نه راتلل او پټ به راتلل چې موږ د ده نه څه واورو چې دا دې څه وایي. که د خلکو مخکې اورو بیا به راباندې خلک بدګمانه شي چې په خپله یې اورئ موږ ته منې کوئ. 3 کافرانو په مکه کې دغه زمانه کې غټ غټ کافران، یو ابو جهل، یو اخنس ابن شریق، یو ابو سفیان. ابو سفیان رضی الله عنه وروسته مسلمان شوی. دا 3 واړه د شپې په تیاره کې راغلي دي او د پیغمبر علیه السلام د کور نه یو ځای بل ځای ناست دي چې د ده دا خبرې مونږ واورو د شپې په زوره دا دې چې څه وایي چې دا دې څه وایي. ماسخوتن نه پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف تلاوت شروع کړی دی. حضور پاک هم د کشف خاوندو، نو ښه شوق سره لګیا دی تلاوت کوي، په شوق سره تلاوت کوي او دا 3 واړه ورته دا قصې ناست دي او هغه تلاوت د پیغمبر علیه السلام اوري چې رڼا لګېدلې ده او حضور پاک مبارک تلاوت بند کړی دی او دوی 3 واړه روان شوي دي. نو په لاره یو بل سره ملو شو، یو بل ته وایي څه دی کول، پوه شو په یو بل که نه، بل تا څه کول، بل ورته وایي تا څه کول، ولې راتلې؟ د اخنس ابن شریق کې سپین ږیری و، دی وایي هلکه داسې کار دی چې بس په یو بل ښه پوهېږو، موږ ته پته ده چې څه له راغلي یو، د دې هلک دې خبرو اورېدو له راغلي یو، خو داسې به کوو چې بیا به نه راځو. که د مکې د خلکو مونږ ولیدو چې دوی خو مونږ منې کوي او په خپله ټوله شپه راځي او د قرآن اوري، دا ټول به ګورې مسلمانان شي. نن به زمونږ دا فیصله یو بل سره کلکه خبره وي چې بیا به دله نه راځو. وی ښه چې ماسخوتن شو د هر یو پړه کې دا سوچ دی چې نورو 2 خو قسم کړی نه راځي، راشه زه به لاړ شم. بل هم وایي بل هم وایي، ځکه پړه کې هغه خارخ لګېدلی دی د حضور پاک د مبارک خولې د قرآن شریف د لوستلو د خارخې پړه کې پروت دی. بیا هر یو راغلی دی، ځای نه یې بدل کړي دي، یو ګوټ کې ولاړ دی، بل ګوټ کې بل ګوټ کې. نبی علیہ السلام مبارک بیا د شپې د قرآن شریف تلاوت کو، دوی ورته غوږ ایښودی دی چې سار شو روان شوي دي، بیا یو بل سره میلو شو. یا لکه تاسو چې قسم کړو چې نه به راځو، وی تا چې کړو چې نه به راځو، بل ته وی تا چې قسم کړو یاره بس غلطي مو کړه خو بیا به نه راځو. که د مکې دا خلک موږ نه خبر شو چې موږ ته منې کوي او په خپله ټوله شپه ورته ولاړي، ګوره دا ټول به مسلمانان شي. یقین وساتئ په 3 شپه بیا را روان شو او هر یو له کې وي چې دا نور 2 نه راځي، قسم یې کړی دی راشه زه به لاړ شم، نور خو څوک نه راځي. خو دا خارخ له کې لګېدلی، دا څونه خشته اواز دی، دا څومره خوږې او ښکلې خبرې دي چې لږ یې واورو. بیا شپه ورته تېره کړې ده، سهار بیا یو بل سره میلو شوي دي، بیا یو بل سره قسمونه کړي چې نن نه پس به نه راځو. چې سهار وختي شو که نه، اخنس ابن شریق پکې سپین ږیرو کونټۍ راواغېستې، لاړ د ټولو نه مخکې ابو جهل ور یې ورته ووایه، د ده نوم عمرو ابن هشام و. عمرو ابن هشام 3 ورځې تاله دې هلک دا خبرې واورېدې، رښتیا وایه ستا دې په خپلو خدایانو قسمې دا هلک څنګه دی او دا خبرې څنګه دی؟ وی اخنسه چې قسم دې راکه که نه دا رښتونی پیغمبر دی او چې دا سوی دا رده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې دي، دا رده کېدی نه شي. وی مرګري کېږو نه ایمان پې نه راوړو. وی چپ مشر زیم او پیغمبري دته ملاویږي، د عربو مشر زیم، پټکې د مشرۍ زما په سر، جرګې زه کوم، فیصلې زه کوم، عمر زما زیات او پیغمبري دته ملاویږي، ولې دې پیغمبر شي؟ ګوره حسد یې لکې راغی. ابو سفیان له ورغې ورې ورته ووه چې بار راووت ابو سفیان تا 3 ورځې له دې هلک دا خبرې واورېدې، رښتیا وایه. وایي چې رښتیا را باندې وایي دا هلک دروغجن نه دی او چې دا کمې خبرې د ده مونږ واورېدې زمونږ پړه کې لارې جوړې کړې، دا د ده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې دي.
دی رښتونی پیغمبر. نو ابو سفیان ملګری کېږي نه وی ښه یو یتیم به راځي زمونږ به مشر کېږي، د قریشو سردار خو زیمه لوی قوم ما پسې ولاړ دی. ګوره د دواړو پړه کې هغه حسد و. ابو سفیان نه خدای رستو حسد و الله مسلمان کا، او ابو جهل په هغه حسد کې پاتې شو. نور اسم نو صرف دا حسد چې دا هلک دی کشر دی دی ولې مشر شو، دی یتیم دی دله خدای ولې پیغمبري ورکړه، د خو مور هم په ماشوموالي کې مړه ده، مال دولت هم نشته، دی به څنګه زموږ مشر او پیغمبر به یو زموږ بادشاه به. دقه حسد کم ځای ته ابو جهل ورسو.